د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټیرس په خپل وروستي ریپورت کې ویلي چې د 2023 کال د مارچ څخه شروع شوي مالي کال په لومړو څلورو میاشتو کې په کلیز بنیادونو ریاستي عواید یا محصولات شاوخوا $1 میلیارډ ته رسیدلي چې د تیر کال پرتله کې 11% سیوا دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي د عوایدو دوامداره زیاتېدل د هیواد اقتصاد ته وده ورکولی شي. دی وایي که چېرې د معدنیاتو په لړ کې ترسره شو قراردادونو په نتیجه کې پروژې پیل شي نو د محصولاتو کچه به نوره هم لوړه شي. مالیاتي عواید چې د زموږ مختلف صنفونه دي، صنفي عواید لرو او موږ ګمرکي عواید لرو او په اصطلاح د معادنو د منبع نه موږ عواید لرو. د معادنو د منبع څه هم اوس کم ده ځکه چې استخراج او تعدین کاري مرحله یا په اصطلاح د معدن کاري مرحله دا لږ وختګیره ده. تر اوسه هغه قراردادونه چې سوي دي څه د پاسه 250 قرارداد د معادنو په برخه کې سوي دي د اسلامي امارت لخوا. په دې کې په ټولو کې کار نه ده شروع سوی. قراردادونه په دې معنی چې دا سبا شروع کېږي نه، هغه کلونه وخت ته نیسي. د ملګرو ملتونو په ریپورت کې ویل شوي چې دا اضافه په بنیادي توګه د ریونیو محکمې په ګټه کې 10% زیاتوالی دی. د ریپورت تر مخه د کویلې په صادراتو د ټیکس او په ځینو شیانو د کسټم ډیوټۍ کمولو سره د کسټم محکمه په کلیزه کچه د 2% کمښت سره مخ شوي. ګمرکي عواید په یو مرحله کې چې کم سوي دي د صادراتو په وجه، د صادراتو مالیات په افغانستان کې ډېر کم دي، په هغه باندې ډېر حساب نه کېږي. افغانستان ډېر واردات کوي، یعنی تقریبا 80% وارداتي خارجي تجارت لري. په دې حساب باندې په هغه باندې موږ عواید محاسبه کوو او هغه هم کم سوي دي، یعنی واردات هم، او دا ښه خبره ده ځکه په داخل کې د تولید کچه هم بهتره سوي ده. د انټونیو ګوټیرس د ریپورت تر مخه د روان 2023 کال دوران په افغانستان کې 30.7 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې څه باندې 12.4 میلیونه یې د خوندي خوراک د نشتوالي ښکار شوي دي او 6.8 میلیونه خلک د هیواد په داخل بېځایه شوي دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي په افغانستان کې د خلکو معاشي وضعیت ښه کولو او اقتصاد ته ودې ورکولو دپاره اړین دي چې په خصوصي سکتر کې سرمایه کاري وشي. د اقتصادي پرمختګ دپاره یو څه کارونو ته ضرورت ده چې په هغې کې د نوې پانګونې دپاره زمینه برابرول، همدارنګه د نړیوالو ټولنې له لورې افغانانو سره مرستې کول چې هم مخکې مې یادونه وکړه چې هم له دولت سره همکاري وشي او همدارنګه له شخصي یا خصوصي سکتور سره هم همکاري وشي چې په دې ډول به دغه اقتصادي څرخ تاو شي. په ریپورت کې ویلی شوي چې افغانستان کې لا هم بشري مرستو ته اړتیا سیوا ده او د اګست تر 13 نیټې پورې خلکو ته د مرستو رسولو دپاره د غوښتلي شوي 2.9 میلیارډ بودیجې یوازې 4.9% برخه ترلاسه شوي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.